السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبري پاکستان ټیم باندې خلک ریکارډ هم جوړي، خو پاکستان ټیم هم په خلکو ریکارډ جوړي. نن پاکستان زیمبابوے داسې فوټبال یې پکړی دوستانو چې څه ټیم ټاسو شو نو زیمبابوے ټیم ورووتو او هغه ډیر تیز روان. ما ویل یاره تقریبا 2.5 سکور به نن زیمبابوے پاکستان ته کوي، خو هغه پکې زیمبابوے ډیر تیز لګیو او چې په 37 باندې وکټې شروع شوې که نه نو په 57 کې آل اوټ نو ډیر غټ ریکارډ. او بیا چې پاکستان ټیم ورپسې دویم اننګس کې ووتو نو په پاور پلی کې په دغه سکور چیز کو سیم ایوب به سم دربول راواغسته نو ډیره زبردسته لوبه وشوه. په پاور پلی کې لوبې وګټله او زبردسته لوبه نن چې کومه وشوه نو به داسې ووایه چې پاکستان د زیمبابوے نه سیریز وګټلو، خو یو لوبه پاتې ده هغه هم ګټل پکار دي چې کلین سیپ یې وکړي. نو د پاکستان د کرکټ مینوال دوستانو ډېر زیات خفه شوي وو، لکه ټیم بدو سره مخ او لکه خراب شوی و. اوس د پاکستان ټیم ماشاءالله ښه شو او چې دغه بل میچ هم وګټي نو کلین سیپ په زیمبابوے کې بیا به د افغانستان ټیم ورځي. نو پرون ما د یو افغاني رور ویډیو کته فیسبوک کې نو هغه ویلې پاکستان راته زیمبابوے ښه خمډیره کړي او چې موږ ورشو نو هغوی به نور هم ښه پریشر کړي، بیا به موږ د دغه پریشر نه فایده واخلو. نو صحیح خبره یې کړې ده چې پاکستان ټیم زیمبابوے ښه پریشر کې کړي دي او ښه مطلب خمډیره کړي دي، نو ښې ډبولي دي او چې افغانستان ټیم ورشي نو د دغې نه فایده واخلي او هغوی به هم ترې لوبې وګټي. نو زیمبابوے ټیم خم دی او خم نه ځکه چې په خپل کور کې په خپل هوم ګراوند کې هغوی شیران دي نو ځان به هم ترې ساتي ځکه چې پاکستان نه اوډیای لوبه یو ګټلې وه. نو دوستانو دغه د کرکټ اپډیټ و. بل د افغانستان چې کم انډر 19 ټیم دی نو هغوی نن د نیپال نه هم لوبه بایلله او پته نه لګي چې د افغانستان دغه زبردست او مضبوط انډر 19 ټیم چې کوم د پاکستان نه سیریز وګټلو دومره مضبوط ټیم او هغه بیا په ایشیا کپ او په یو غټ ټورنمنټ کې 3 ځل ماتې خوري، مطلب په 3 لوبې هغوی بایللې، یو د سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، نو 3-0 سره دوی ماتې وخوړې. نو دا ډیر د افسوس مقام دی، خو بس پته نه لګي. نو دوستانو دغه د کرکټ اپډیټ او د ځان خیال ساتي د بلې ویډیو پورې چې چرته هم یې د الله په امان.